فدا صاحب محترمه اولنې خدا ده چې ته ما ته وایې ته په افغانستان کې جغرافیه کې نه پاغي خبرې مکو نو تم د بلوچستان د جغرافیې نه پاغي کې خبرې مکو ښه نو راځو دوی مې خبرې چیرته تا دي بلوچانو په لاس کې ولیدل ما یو دقیقه صبر وکړه ځکه چیرته تا دي بلوچان یو دقیقه صبر کله کوم چې همدې بل تاسو جواب درکم که زه چیرته دي بلوچانو په لاس کې ناس وای او ما دی غو په حق باندې خبرې کولې ولې دا انساني حق چې ما ته د خبرو راکړه د موقع دی راکړه د خبرو کولو ما ستا خبرې خبرې نه کولې اوس واوره زما خبرې صحیح ده تم د بلوچستان د سیمې نه بلوچستان کې خبرې مکوه مو پکې کار لرخه زه چې دا موضوع د بلوچستان سیمه زمانه ده اما دغه کوزه پر خپل زمانه تر ټکه پوری په باندې حق لرم از خبرې وکړم پیدا صاحب نو زما خبرو خوښ واوره مننه کوم جانان تاسو ز خبر ما اورید او زه در کوم کړ دویمه خبر راځو د جغرافي خبره ته کې فدا صاحب په خدای مې د قسمی ته افغانستان کې جمهوریت راوله جمهوریت دا زه یو شخصي خبرو کوم کله دې تورخم نه اغړ ما یو خبره وکړه زه به ګناګار خو تا شریعت راوستي دي او په شریعت کې جغرافیه نشته په شریعت کې دغه نشته دا کم چې نېشنلیزم وتوي قوم پرستی تا چې کله شریعت راوستو دا حق تا د لاس ور کړو د جغرافیه وس چې کم سړی مسلمان دی ځکه ستاسو د مشر نوم امیر المؤمنین دی امیر الافغان ځان ته نه دی ویلي چې امیر المؤمنین ځان ته ویلي دي اوس به هغه امیر المؤمنین د ټول نړۍ مسلمانانو نیوکو ته بزان دي چې شریعت ته راوستي د جغرافیه ته ختم کړه ملي سرود د ختم کو بیرغ د ختم کو هر یو شی د ختم کو نو په دوه کشتو باندې خپمې د فدا صاحب محترم په یو کشته باندې خپکېده جمهوریت راوله کدی پښتونخوا یو کس د افغانستان په سیاست کې وغږېدو زړه د افغان په احساس باندې غږېږم نه په افغانستان زه د مسلمان په حیثیت باندې غږېږم ځکه چې تا زما اسلام هلته راوستی دی هغه اسلام نستا دی نه د هیبت الله دی نه د بل چا دی هغه اسلام زما پاک نبی راوستی دی کوم چې د الله تعالی طرف راغلی دی د ټولې نړۍ دپاره دی دا ویلي دي دا زما نظام دی زم مؤمن یم زم مسلمان یم تم مؤمن تم مسلمان یم په هغې کې زما ستا شک نشته نو چې زه پکې خبرې کوم دا زه د افغانیت په احساس نه کوم دا زه اوس د اسلام په احساس کوم او کچرې ته وایې چې نه جغرافیه زما نه حسیب زما رور دی حمزه مې رور نه دی نو بیا ووایه چې دا شریعت نه دی ځکه شریعت کې دا شی نشته دا کمې خبرې چې ته کوې مننه کوم تاسې ګورئ اول خو ډېر چالاکه مې یاستئ ماشاءالله الله مو په علم کې اضافه والی وکړ دا کوم علم چې خدای تاسې درکړی دی خپل علم کوم او د ځان سره چې په دغه کې د خدای اضافه ولګي زما سوال هغه نه و زما سوال دا ده چې ته د بلوچو جګړه د پاکستان په خلاف باندې ولې ناروا بولې فقط دا دغه ماته جواب راکړه بیا به مخکې ته زه د همدې هم تا ته حواله درکړم ته مهرباني اول دا راته ووایه او بل تاسو علم کړی دی فقط دغه یوه خبرې مې واورئ بیا نورو صاحب دغه ناستې بده ده چې موږ خبرې کوو تاسو تعلیم صاحبزاده صاحب محترمه غالبا ګمان کوم په پاکستان کې کړی دی که نه او تاسو چې طبعا تعلیم به مو سرته رسولی بیا به له دې هېواد نه وتلي یاستئ ډېره ښه ده ولې تاسې تر پرونه پورې هلته په هغه جغرافیه کې یو افغان په سکونو باندې واهه ما ته جواب راکړئ که چېرته که په تعلیم سره وای نو تا خو تعلیم کړی و تا خو هسټري لوستې وه دا تا خپل افغانیت ولې پرېښی و ستا یو افغان ورو تر پرونه پورې په سکو په لغته به واګوسې ته ولې ځان ته افغان وایې او نن دغه سیاسي تغییر چې تا وکړو د دغه سیاسي تغییر علت څه کېدلی سي آیا د تا په علم کې دومره اضافه والی مخکې نه اوس په علم کې اضافه والی اوسو څنګه مهرباني مننه فدا صاحب محترم مننه د سوالونو فدا صاحب محترم کچرې موضوع زمونږ دا وي چې حمزه څه کړي دي حمزه هغسې کړي دي نو زما دا فکر دی چې تاسو هغه زما دلیلونه چې کوم ما درکړل د تعلیم او د شریعت په اړه هغې ټولو نه تختې دپاره ډېر اسانه لاره پیدا کړه چې حمزه داسې کړو حمزه داسې کړو نو زه فکر نه کوم چې دا ولس به دونه قمقلي چې دا د ما داخلي مسایل دي لکه مخکې تا وویل چې ته حق نه لرې چې بلوچستان باندې خبره وکړې ته هم حق نه لرې چې افغانستان په دغه موضوعاتو باندې خبرې وکړې مهرباني زه خو جغرافیه یو منټ ماته اجازه راکړئ
یو منټ یو خبره به زه خو جغرافیه منم کنه، زه خو جمهوریت باندې یقین ساتم، ته خو نه ساتې کنه. اوس ته زما نظریه رالی او ځان د باره ټاکي چې د بحث نه ځان وتښتې چې نه زما جغرافیه کې خبرې مه کوه. ستا نظریه دغه ده چې زما شریعت راوستی د اسلامي نظام دی، زه پکې جغرافیه او سیاسي جغرافیه زه نه منم، نو زه ستا نظریې باندې تاثر روان یم. زما نظریه د جمهوریت ته او په هغې کې سیاسي جغرافیه مثال زه منم. نو اوس زما نظریه او ستا نظریه کې فرق دی. حمزه ورته اوس که ته راځې زه خبره پوره کوم جی، مننه. اوس په داسې محترمه زه به ټول خپل جوابونه درکمه، خو د هغې نه مهمه خبره دا ده ته ولس ته صرف دا جواب ورکه، ولس ته د افغانستان ولس ته جواب ورکه دا چې د انجونو تعلیمونه چې بندي دا په اسلام کې روا دي او په کم اسلام کې روا دي. که روا نه دي بیا ستا نظام اسلامي نه دی، او که اسلام کې روا دي نو بیا دا اسلام دی او که نه دی. ولستانه دا جوابونه غواړي، تر راشي د ولس ذهن بدلولو لپاره. حمزه پرون دا جانان سے محترمه پرون اورګه بتا سه و جانان مسله په تاسو پوری د دغه په بحث کې شتون لري. حمزه اورګه پلیز حمزه پرون شنه کپڑے چولې وې، نن سپینه چولې، سبب ټوله چولې. حمزه تاسو د ولس فقط نوروز اخی دا یو اخیری پوښتنه ده، زه پکې نه غواړم دا اخیری پوښتنه جانانه تاسو په شریعت باندې خبرې کوي، په شریعت کې او شریعت باندې لګي خبرې کوي. په شریعت کې خو د شیخ صاحب باید هغه قانون او ته یا احکام او ته تلبای کوي، ته تابعیت کوي کنه کوي د شیخ صاحب؟ شیخ صاحب په شریعت باندې خبرې کوي. څوک یا د شیخ صاحب؟ فدا محمد صاحب خیر ده، یو خبره وکم تاسو مشرانو په اجازه. فدا محمد صاحب دغه پوښتنې چې تاسو کوئ دا پوښتنې بیخي غلطې دي. زه خپل د حمزه ورور سره په فکري لحاظ نظري په لحاظ خلاف یم، خو دغه پوښتنې چې تاسو کوئ حمزه صاحب مخکې ویلي چې زه د مسلمان په حیث خپل د اسلام دفاع کوم، ځکه زمونږ د ادرس نه خبره کېږي، امیرالمؤمنین چې کومه خبره کوي دا خبره د اسلام د ادرس نه کوي. سبا په ما باندې اعتراض کېږي او دا یو اسلامي ادرس دی، دا په منهج یو مسلمان اعتراض کولی شي. پاتې د جغرافیې مثلا نو مسلمان ته باندې اعتراض کولی شي، ولی په پاکستان کې ګوره اسلامي نظام نه دی، پاکستان کې اسلامي شرعي نظام نشته. فدا محمد صاحب ګوره هر څه دا خبره دی له ما سره تاییدوي چې پاکستان کې اسلامي نظام نشته. نو دا خو د شل واري مالف نه ورېدلی چې دا وایي نشته بحث صبره پاکستان موضوع دا ده. د اعتراض وکړو په مولا باندې چې په منبر باندې مولا ناست دی، دا وایي هغه وایي دغې پوښتنې جواب باید سره کوم شي. په منهج د مولا زه د دې پوښتنې جواب څنګه وکړم؟ ده خو اعتراض په ما کړی، ځکه زه مسلمان یم، د اسلام د ادرس په ما اعتراض شوی. نه نوروز اخی که بیا دغه سوي په انساني ټولنه کې موږ دا حکم لرو چې موږ د بلوچو خلکو غږ له ځان سره واخلو. د نړۍ کې په هر کونج کې یو مسلمان وي او هغه مظلومي مکولای سوس دیغه حمایت وکړو، دغه حکم بیا څوک لمانه نه کوي. مشکل نشته نه دی وایي ته بلوچستان خدای وایي چې بلوچستان خبرې مه کوه، ځکه هغه سره زه فکراً خلاف یم، خو دې کې مشکل نشته، ته کولی شي اعتراض هم وکړې، نو د بل چا په اعتراض هم ته زه همدا وایم. ګوره که په انساني ډول باندې ګوره که په انساني ډول باندې یو انسان حق لري چې د افغانستان په مسلو باندې خبرې وکړي او د ځان افغان بولي، زه هم هغه د بشریت کې اصولو په اساس باندې دا حق لرم چې د بلوچستان د مظلومانو یا د مظلوم ولس غږ هم اوچت کړم. هغه هم د موږ مسلمانان دي، ته موږ په شریعت باندې خبرې کوو، دا حق له مانه څوک نشي اخیستلی. بالکل ګورې فدا محمد صاحب یو امور دي، اسلامي احکام دي. دلته مسله دا ده چې غټ چیلنج موږ او تاسو اسلامي احکام دي، چې اسلامي احکام ته چیلنج وارد شوی دلته، ځکه آیا هر خبره چې تا امارت اسلامي د خوانه طالبان د خوانه کیږي آیا دا خپل د اسلامي احکامو نمائندګي کوي کنه؟ دلته حمزه صاحب اعتراض ټول په مولا دی، مولا چې شي وایي دا چې د سیده اسده، آیا دا خبرې دا اسلامي احکام دي کنه؟ نوروز ګور نوروز اصلي موضوع دا ده، ځکه دا خدای دیو کې د امریکایي د لندني خو دلته خبره د اسلام شو، نو خبره موږ او تاسو هم د اسلام کو جواب باید هغه سی ورکړل شي لکه څنګه چې د پښتانه دراو شو. خیر تاسو مشرانو په اجازه دغه موضوع تاسو د ټولو ورونو په اجازه باندې
صاحبزاده صاحب تاسو په اوله کې نه وی لایف موضوع دا شی وه چې حسیب ځواک صاحب او دغه نور رونه زموږ یو بل ورور مسعود سحاک هغه اوس نشته دی هغه فکر کوم لاندې چې یاره د خلک د ورور راجیک کې نو مشر تکړه ځوان دی لاندې صاحب راوچت کوي هغه زموږ ډېر پخوانی ملګری دی دوست هم دی په دې باندې موضوع و چې یاره د خلک د اسلام نوروز صاحب هغې ریکویسټ نشته هغې ته چې ریکویسټ وکړي زه یې راوچت کړم نو هغې دپاره ویل چې دا خلک د اسلام نه وځي ما ورته ویل ګور دا غیر منطقي خبره ده په دې خاطر چې یو څوک د افغانیت په نوم باندې بزنس کوي د وطن په نوم باندې بزنس کوي د احساساتو نه د خلکو ګټه اخلي فایده اخلي یا مثال د خبرې د وطن کم شهیدان دي هغه په خلکو باندې